السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو ټیم ډېر زیات ناوخته دی، خو ډېر ملګرو چې کوم دی یاره کنځل یو بل ته شروع کړي دي په دغه سوشل میډیا باندې. یو به زه وایم چې د بونیر شیخ دی، نوم خو راله راځي نه چې یاره دا کم دی، خو شیخ دی په مثال خبره لکه په ناز اقبال نه بعد چې کوم دی سوشل میډیا ته راغلی دی، نو ایله چې څوک څه چل کوي جو بس شیخ پسې راباسېدلی. نو شیخ ته وایي چې لږه ګزاره کوه، بله دا چې روژه د رمضان دی. ملګرو ویډیو خاص د مسافرو دپاره ده، بیا د هغه انکرانو دپاره د هغه سوشل ورکرانو دپاره د کومې ته چې ډونیشن کېږي او د هغې باوجود هم په هغو باندې یو الزام لګي. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، بیا خپله فیصله په خپله باندې وکړئ او فیصله په تاسو باندې کوم. خپل په ګریوان کې چې خلک وایي سوچ وکړئ که نه، نو د ویډیو د اخره پورې وګورئ. داسې نه چې ویډیو 2 منټه ویډیو لا شوي نه وي، تاسو اکثر کمنټس کې بیا کنځلې شروع کوئ. نو د خپل خاندان تربیت یا خپل تربیت یا خپل خاندان ښودل دا په اوله کې چاته مه ښایئ، خو لاول دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زه به زیاتې اوږدوم نه، انشاءالله 3 منټه 4 منټه ویډیو به دا د اخره پورې وګورئ او بیا د هغې نه بعد فیصله په تاسو. نو که زه په غلطه وم نو ماته کنځلو کې په کمنټس کې ماته پته ولګي چې یاره زما غلطي کړې ده. ملګرو ویډیو داسې ده چې یاره انکاران به موږ والو، لکه مثال په طور یوسف جان دی، اصغر شیما دی، جواد جانی دی، خوشحال خان دی او داسې نور چې کوم دي د 15 د غریبانانو مدد کوي. په دې کې بیا ملګرو چې موږ که سوچ واخلو، اصغر شیما دی که نه، سوچ وکړو، سوچ واخلو خپل ذهن سره چې یاره دا څه روان دي. اصغر شیما ځي کله بونیر ته، کله وغیره چې کوم دی دغې ته، نو ډېر ملګري پې تنقیدونه کوي. تنقیدونه پې داسې کوي چې یاره وایي دا چې دی پیسې وخي دی دا چل کوي. نو هغه مسافرو ته زموږ دا خواست دی چې مهرباني کوئ دا نه یم چې یاره تاسو یو کس ته مثال په طور پیسې مه رالیږئ، لکه چې ستاسو په چا باندې اعتبار نه وي نو هغه ته پیسې مه رالیږئ. دا نه یم څوک مینشن کوم نه راته چا پته ده، نه ټول زما وروڼه دي. دا نه یم چې یاره هر سړی غل دی، ځکه چې د یو غریب دپاره هر سړی منډه تړلی وي زما ورور دی، موږ تیزاریږو. خو د ډېرو ملګرو پې دا شکونه دي یاره وایي د پیسې ووهلې. لکه دا قصه اوس په نن سبا کې مشهوره شوې چې یاره مثال په طور چا ډونیشن کړلی د یو غریب ورور سره او 10,000 روپۍ دي، او مثال خبره زه واخلم چې یاره یو سوشل ورکر پسې لاړ او هغه ورته ووایي یاره د کیمرې په مخامخ به زه 10,000 ووایم او د هغې نه پټ به بیا تاله 15,000 روپۍ درکړو، 15,000 به زموږ شي. نو دا قصه خو د دې نه څوک خبر نه دي چې یاره دوی دا کوي که نه کوي، او که دا کوي دا په دوی باندې حرامې دي. که څوک یې کوي دا راته پته نشته چې څوک یې کوي، څوک مینشن کوم نه ماته نه پته شته. خو که دا څوک داسې چل کوي نو ګوره دا خو یو د مسافرو سره دوکه ده، یو د ځان سره دوکه ده، یو خپل آخرت تباه کول، یو د دغې غریب سره دې دوکه وکړه. لکه مثال په طور ماته مثال ډونیشن وشو 10,000، زه به مثال خبره وکړم او زه لاړم د یو غریب کور ته، ما د هغه ویډیو کړې او زه لاړم هغه ته یم چې یاره اوس په تاله زه 10,000 روپۍ راغلي، خو مخامخ په 10,000 روپۍ ووایم او چې کیمره بنده شوه بیا به 15,000 روپۍ وي، ځکه چې زما پسې ګاډی چلول دی او مثال په طور تیل سیزل دي، ما سره کیمرامین دی، ما سره ایډیټر دی، ما خپل وخت خراب کړلی. نو صرف دا پیغام د هغه مسافرو دپاره دی چې یاره په چا مې اعتبار نه وي نو هغو ته پیسې مه رالیږئ. مین خبره دا ده چې یاره په خپل چم ګاونډ کې لاول تپوس کوئ، په خپل کلي کې په خپل چم ګاونډ کې د خپلو بچو نه تپوس کوئ یاره څوک غریب دی، پیسې هغه ته لیږئ، پیسې هغه ته لیږئ. نو ستاسو به زړه به لږ په اطمینان باندې چې یاره پیسې صحیح ځای ته تللي دي. نو که مثال په طور تاسو یو سوشل ورکر ته ولیږئ نو بیا به ستاسو خبرې هم لکه زیات تر کېږي که نه، لکه نو ملګرو پیسې هغه چاته مه لیږئ چې په چا باندې ستاسو اعتبار نه وي، یا څوک دا چلونه کوي چې څوک داسې کوي نو خدای دې تباه او برباد کړي. تاسو پې امین ووایئ چې یاره لکه راغلي وله 10 یا 20,000 روپۍ له کیمرې په مخامخ باندې ووایي چې دومره روپۍ دي او د هغې نه پټ دومره، نو خدای دې بیا تباه او برباد کړي. تاسو پې امین ووایئ چې څوک د مسافرو د پیسو سره داسې دوکې کوي، د ځان له دوکه ورکوي، د مسافرو له دوکه ورکوي، هغه غریب ورور له دوکه ورکوي او ځان پې مالامال کوي، نو الله دې تباه او برباد کړي. تاسو پې امین ووایئ او دا راته ووایئ چې یاره که خبره مې غلطه کړي نو بس کمنټس کې راته ووایئ، او که خبره مې ښه کړي نو هم راته په کمنټس کې ووایئ، ځکه چې لکه صرف مطلب دا دی چې په چا باندې مې اعتبار نه وي هغه ته پیسې مه لیږئ. دغه مقصد د دې ویډیو دا دی. او لاول خپل چم ګاونډ دی، خپل کلی دی، خپله محله ده، د هغې نه بعد بیا چې ایکسټرا چا سره وي نو بس بیا غریبانو ته لیږئ. ټیک ده ملګرو، نو لاول د خپل چم ګاونډ د خپل کلي د دغه ډېر زیات خیال ساتئ، د هغې نه بعد بیا دا نور کلي دي، نور ملګري دي او دغه ورکرانو ته لیږئ، خو چې څوک پکې غلا کوي خدای دې تباه او برباد کړي.